السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حمیده و مسلم وبعد. یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې یاره یو چا سره سړی قرض معامله کوي. قرض معامله خو چې چا سره دی وکړه، نن سبا وایي قرضونه څوک چاته ورکوي نه. نو بهرحال الله دې په مسلمانانو رحم وکړي. دی وایي که بیا داسې وکړي چې مثلا اوس ورته ووایي چې یاره مطلب اته ته مې 8,800 درکړل او بیا چې کله ماته ته راکوي نو 9,500 روپۍ افغانۍ به راکوي او ډالر به ورته یعنې ډالر ورته مات کی، ډالر ورته ګران مات کی، ګټه پکې وکړي. جناب محترمه چې جنس بدل شي که ډالر ورکړي او ګران ورته مات کی، دا شی شرعاً جایز دی، خو لیکن دی کې نصیحه ده، قرض دی. حدیث کې چې راځي کړي چې والفضل والنصیحه ربا، لکه څنګه چې زیادت سود دی همده قرنګي نصیحه بیع الصرف کې خو یدن بیدن دی، لاس په لاس معاملې دي، یدن بیدن. والفضل والنصیحه ربا، فضل یعنی زیادت، والنصیحه قرض دا پکې سود دی. نو په دې کې خو صحیح ده چې هغه بل مسله خو تلته جنس بدل کړی دی، یو طرف ته افغانۍ دی بل طرف ته ډالر دی، خو بل طرف ته په بیع الصرف کې شرط دا دی چې لاس په لاس به دلته خو لاس په لاس نه دی. نو د دې وجه نه دا بیا هم سود دی، دا معامله صحیح نه ده. قربان دي شم. السلام علیکم ورحمت الله.